بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د ArchiCAD پروګرام شروع کوو. بیخي شروع ده، نو موږ اول راځو د پروګرام د شروع کولو طریقه. انسټالیشن نه وروسته یو شارټکټ په ډیسکټاپ کې هم لرو. کولی شو د سټارټ منو نه راشو او په دې ArchiCAD باندې کلیک وکړو. دلته چې کلیک وکړو لږ وخت اخلي اول سر کې. اول دا صفحه راښکاره کېږي. دې ځای کې لږ زیات وخت اخلي. دلته لیکنې راښکاره کېږي، بیا لاندې پسې نورې لیکنې راښکاره کېږي. دلته دا صفحه چې کله راښکاره شو په دې یو کلیک کوو، تر څو کلیک نه شي دا وړاندې نه ځي. کلیک نه بعد اول دا صفحه راځي. دلته موږ څه کول غواړو؟ نیو پروجیکټ کوو، او که مخکې نه کوم پروجیکټ سیف یا هغې باندې کار کوو. موږ راځو اول ورته وایو نیو کې یوز ArchiCAD دا سټینډرډ ټمپلیټ دی، همدې نه کار اخلو او ورپسې نیو باندې کلیک کوو. وروسته دې نه بعد موږ ته د ArchiCAD پروګرام په مکمل ډول خلاصیږي. دا د ArchiCAD انټرفیس دی. انټرفیس دا کوم مخامخ د کاري ساحې دغه چې دی دې ته ویل کېږي. ښه راځو، دا مینو بار دی، دې لاندې سټینډرډ ټول بار دی. دې کې بیا نور دا سټینډرډ ټول بار او ورسره نور اضافي ټول بارونه دي چې دا هر یو موږ کولی شو دې ځای ته موقعیت ورکړو. په دې دلته نقطې نقطې چې دی دلته دغه نقطو نقطه ځایانو باندې چې کلیک وکړو دا څلور قنجه علامه راځي. کلیک نه بعد کولی شو دې ته حرکت ورکړو، دې زه موقعیت ته تغییر ورکړو. دې نه بعد دلته ټول باکس دی او دلته نیویګیټر پروجیکټ میپ دی. دا ټول باکس دا کولی شو موږ دی وینډوز پیلټس داسې چې دلته موږ لرو دا موږ کولی شو دې نه لرې کړو او بېرته یې راولو. فرض مثال دا ټول باکس موږ لرې کول غواړو، په دې به یو کلیک وکړو، دا ټول باکس لرې شو. غواړو بېرته یې راولو، بېرته پرې کلیک کوو. ښه، دې نه علاوه دلته لرو یو څه اضافي بټن دي چې دا عموما پکارېږي. اول دی نیویګیټر، دا غواړو په اسانۍ سره لرې کړو یا بېرته یې راولو. په دې کلیک اخلو، نیویګیټر ختم شو، بېرته پرې کلیک کوو، نیویګیټر راغی. ورسره د نیویګیټر پریویو دې دپاره دلته لاندې زموږ د کوم پروګرام چې د هغې یو پریویو وګورو. دا نیویګیټر پریویو کلیک کوو. دلته هم راښکاره کېږي، اکثره وخت دلته دا فټ کېږي د ځای سره. دلته راځي، دا بېرته کلیک کړو، دلته ختمېږي. دا دی نو نیویګیټر پریویو کې کار دا کېږي چې دلته موږ څه شی پلان هر څه چې رسم کړی، فرض مثال دلته یو دلته داسې یو فرض مثال داسې یو تعمیر دی دلته، نو په دې نیویګیټر پریویو کې د هغې تعمیر اوورال څه چې پکې وي هغه راښکاره کېږي. ښه، مهمه نه ده دومره.
ورپسې د کویک آپشنز دا چې کلیک ول ته د دې څه چې مونږ رسم کړي د هغې آبجکټس دپاره آپشن راځي. دې سره هم کار نه لرو دومره. دا سکیل دی، یعنې مونږ چې دا رسامي کوو، کوم پلان چې مونږ جوړو، دا چې کله مونږ پرنټ ته ورکوو هغې دپاره خپله ډیفالټ سکیل څو دی، یعنې چې خپله کمپیوټر هغې باندې کار وکړي. یا وروسته کله چې مونږ د پرنټ ورقې جوړو هغې کې دا خپل رسامي ځای پر ځای کوو، په کم سکیل دلته ځای پر ځای شي. مخکې نه دلته سکیل ښه دی، یو په نسبت د سل کولی شو دا زیات او کم کړو له دې ځای نه. اوکې کوو. دلته تیار نور سکیلونه دي، که غواړئ ځان نه سکیل وټاکئ کسټم ته ورځئ، کسټم کې دلته ورته قیمت ورکړئ، دا کینسل کوو. دې نه علاوه زوم فیصدي ده، یو شی مونږ ګورو دا اوس سکیل زمونږ 100% دی. 100% چې دی کله مونږ دا داسې کلیک وکړو دلته ګورو دا اوس څومره زوم کې دی، یعنې دا څومره نږدې دی. دا دی اوس دا تقریبا 100%، یعنې 100% لږ دی نه لږ راکمیږي په هغه زوم باندې مونږ ته دا ښکاره کېږي. یعنې دا داسې شو لکه 100% سکیل باندې یو په نسبت 100 سکیل باندې رسامي شوې ده، او هغه مونږ په طبیعي نظر باندې داسې ګورو. او که غواړو چې هغه لرې نږدې کړو بیا کوچنی راته ښکاري، خو خپله د رسم سکیل نه بدلېږي، صرف نږدې کېږي او لکه زرابین باندې چې مونږ ګورو داسې معنا ورکوي بیا. ورپسې دی زوم آپشن کې دلته دغه زیاتولی او کمولی هم شي. دې نه علاوه ورپسې دی سکرول زوم. سکرول زوم دا دی چې کلیک پې وکړه، که ماوس شاته حرکت ورکړي کمیږي، که مخې ته حرکت ورکړي زیاتېږي. دې ته ویل کېږي سکرول زوم. د دې شارټکټ دا دی چې د ماوس منځنی هغه ټایر غوندې بټن چې ویل بټن چې د هغه مخکې حرکت ورکړو او وروسته حرکت ورکړو، مخکې حرکت وروسته حرکت، دې دواړو باندې کمیږي او زیاتېږي. ورپسې دی انکریز زوم. دې کې یو وینډو سلیکشن اخلو او هغه کلیک ورکوو، هغې ته څه کېږي زوم زیاتېږي او کمیږي. بیا ورته ګورو کلیک، خوشي کوو کلیک او بیا کلیک. همداراز منفي دپاره کلیک، خوشي کوو بیا کلیک، کم شو، بیا کلیک. صحیح. ورپسې دی دا انکریز زوم او دا ریډیوس زوم. ورسره پین سره مونږ څه کوو، زوم سره کار نه لرو، فقط صفحه حرکت ورکوو چې زموږ خپل رسم د صفحې کوم ځای کې چې مونږ غواړو هغې ځای ته راشي. فرض مثال د دې غواړم دا اوس دلته دی، د دې دیوال سر کې نور څه رسامیانې کوم، پین ته راځم، دا داسې کلیک ورکوم، دې خوا ته کش کوم، بېرته یې خوشي کوم. دا اوس فلحال نښتی دی همداسې. بل کلیک چې ورکړم دا کمانډ ختمیږي، په کوم ځای چې د خوښي وم هغه ځای کلیک ورکړم. ورپسې دی فټ ان وینډوز. دلته چې دننه څه رسامیانې زیاتې که کمې هغه پخپله د وینډوز ته برابروي، دې صفحې ته یې برابروي. لکه دا اوس دې کې دا خطونه هم دي، دا خطونه هم دي، دا هم دي. دا ټول په یو کلیک سره دا ټول دې صفحه کې راځي. که فرض مثال دې خوا ته نور څه کار وکړو مونږ، اوس کوئ چې فټ وګورئ دا ټول بیا راوستل. که خوا ته نور هم راشي کلیک وال کلیک وګورو، بیا فټ ټو وینډوز کې وګورئ درې واړه پکې راوستل. اوس که دا دواړه لرې کړو او بیا وایي چې فټ، نو هغې ختم کړه. یعنې څه شی چې څومره محتوا چې دې صفحه کې موجود دی هغه ټول دې صفحه کې راښکاره کوي. فرق یې دې ځکه راځي چې زوم ورسره کوچنی کېږي او غټېږي. ښه، دې سره کار نه لرو. ریسیټ اورینټیشن دی، روټیټ اورینټیشن دی. دا غواړئ که دا صفحه داسې درته راواوړي او یا دلته یې درجه باندې کې او دلته یې خپله په دوران باندې کې. دې سره دی پریویس زوم، مخکې زوم څومره و هغې ته ځي، مخکې داسې وي، هغې نه مخکې دا و، هغې نه مخکې دا و، هغې نه مخکې دا و. ښه، دا و د صفحې سره اشنایي.